زه کله ملګرو سره ګپ لګوم د پنجاب به تاسو کتلي د پنجابیان تاسو که نه کتل د تبلیغي ملګرو نه تپوس وکړئ دوی به درته ووایي هغه پنجابیان وي که نه هغه مالداره خلک مونځونه روزوي دغسې حال وي یقین وکړه خو ته ورشه دغه یو سیټ یې 5 کارخانې چلېږي دا مونږ تاسو پښتنو باندې د وړو قهر تېر شو د مخکې میاشت کې مړه خو زمونږ پښتنو نه یو غم تللی نه بل راغلی الله هم دې نور وساتي ویر ووایي تاسو ورځې هغه پنجابیان نه د وړو د قحط نه خبر دي نه د بل څه نه خره سور ژوند تېروي وجه هغوی خپل مدارس خپل مساجد خپل علما قاریان مالامال کړي دي مونږ تاسو د خپل علماو قاریانو د سپکولو کوشش کوو تاسو لاړ شئ د ګرمینې راروان د کراچۍ وګورئ پنجاب ورې اکثر مدارس ته وایي د طالبانو ته د مولایانو ته عیسیګان لګېدلي مونږ چې دلته شمسي 5 پنکې هم لګوو تر هغه وخته پورې زموږ پښتانه احساس نه کوي تر څو پورې چې ورته زه بخاري صاحب مولوي صاحب راغلی دی محترم صاحب دکان ته نه یې ولاړ حاجي صاحب تاسو بچي چې پکې سبق وایي هغه ته رضیا تر یو 5 پنکو ضرورت لږ چانده به رانه کړي تاسو هلته لاړ شئ غټو مدارسو کې یقین وکړه 10 लाख 20 लाख 30 लाख ماهانه د بجلی بل راشي د هغوی هغه مالداره خلک چې نورو منځونو ته هم نه راځي صرف جمعې ته راغلي هغه بل ورته ورکړي هغې جب ته کېږي څوک خبر هم نه داخل کړی زمونږ حالت دلته دا دی مړه کړه جومات هم 10,000 بل راشي اول خو له کمیټۍ والا د امام سره جګړی مولوي صاحب دا دومره بل ولې راغلی دی بیا مولوي صاحب 50 بل اعلان کې خدای مو بخښي بل راغلی لږ پیسې واچوو چې دا داخل کړو محترمو دغسې مه کوئ د خپل لاسونه به دا خلکو کلاو کوي الله به درته خپلې خزانې کلاو کي دا هم که دغسې تنګ وساتل الله به خپلې خزانې در باندې ډورې بدې کي د رب وعده ده ان تنصر الله ینصرکم که تاسو د رب د دین مدد وکړو رب به تاسو مدد وکړي تا که په کم کاروبار کې په کمه زمینداره کې په کم تنخواه او تجارت کې دغه مدرسو دغه علماو قاریانو دغه الله ولو حساب وکړه دا دې د الله حساب وګڼل راوړه دیو ته دې ورلله انشاءالله رب به درته په دې کې دومره خیر واچوي دومره برکت به واچوي دومره زیادت او کثرت به واچوي چې دومره به ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه راځي انشاءالله شریک کوو به دې انشاءالله نه نه مړه ټول ووایه انشاءالله شریک کوو به دې که نه بیا چې قیمت په ورځ د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی ډاډه یمه سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راجمع شوې وه زمونږ دا مدرسې دا درسګاهونه دا اهل حق علما دا قاریان یې کمزوري کول هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه ما له دیو سره ډیبه کړې وه ما له دیو سره شریکه کړې وه ما پکې د دیو حصه کړې وه د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د وخت د نمرود د ملګرو په صبرو کې وم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې وم زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو دغه مدرسې جماعت د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو صبر کې وم ولاړ زه ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې بدلې وو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند د زندګي تېروله زه ستا د دغه وارثانو سره ولاړم الحمدلله ودرېږو به ورسره انشاءالله نن څوک ما سره د دوه خبرو واده کوي اول نمبر چې موږ خپل بچي دیندار او نیکان جوړو انشاءالله یو منټ دویم نمبر د مدرسې د علما د قاریان دا به زموږ سره زموږ کاروبارونو کې زموږ تجارتونو کې د دې به مستقل حصه وي دا به موږ د الله حصه ګڼو دې ته به راوړو انشاءالله ما سره څوک واده کوي د دوه خبرو دواړو لاسونه راسره بلند کوي لږ پوره اوچت کړي پوره د دواړو لاسونه دغسې اوچت ونیسئ مخکته کړي نه نه لاس اوچت کړي دغسې لږ اوچت ونیسئ انشاءالله دا هم د نجات ذریعه به ګرځېږي د قیامت پر ورځ دا واده دی انشاءالله لاس مخکته کوئ اواز را سره په زوره کوئ دا واده دی انشاءالله تاسو ماشومانو ته نه وایم مشرانو ته وایم دا واده دی انشاءالله شاته ملګرو اواز نه راځي واده دی انشاءالله